جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ټکله خوند کړم د ټولګټو وزارت سرپرست وزير د کابل-کندهار لويې لارې له کاري بهير څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت سرپرست وزير محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د کابل-کندهار لويې لارې د بیلابیلو برخو له کاري بهير څخه لیدنه وکړه. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزير د کابل-کندهار لويې لارې په اوږدو کې له 6 محرابه مسجدونو څخه هم لیدنه ترسره کړه چې د 15 محرابه مسجدونو ودانیزې چارې یې سږکال پیل شوې دي او د یو محراب مسجد د رغونې کار په دامان ولسوالۍ کې تیر کال پیل شوی و او 80 سلنه چارې یې پرمخ تللې دي. نوموړي په یاد 3 ورځني کاري سفر کې د وزارت او قراردادي شرکتونو له اړوند ماشینرۍ، کمپونو، کرش پلانټونو، قیر پلانټونو او کارخونو څخه لیدنه وکړه. د وزارت او قراردادي شرکتونو مسؤلینو، تخنیکي او کاري ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې خپلې ورسپارل شوې چارې د په غوره کیفیت، چټکتیا او ټاکلي وخت ترسره کړي. همدارنګه د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د کابل-کندهار لويې لارې په اوږدو کې له نصب شویو تلو څخه هم لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې د بار وړونکو وسایطو د جدي څارنې لارښوونه وکړه ترڅو د یادې لویې لارې رغول شویو برخو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وشي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ټکله خوند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ټکله خوند